یوه ورځ مې راته ګاونډي وویل زما زوی مکتب ته بوځه. ما ویل سمه ده وبه ځم. په هغه ورځ یې ټولو خلکو ته زما صفت وکړو چې دا ډېر ښه انسان دی. سبا یې بیا راته ویل زما زوی مکتب ته بوځه. ورته ومې ویل وبخه زه کار لرم، اوس چې چېرته کښېني زما غیبت کوي. مطلب مې دا و زما وروره، تر څو چې ستا د وجود نه خلکو ته فایده ورسیږي ته د هغه لپاره ښه انسان یې. خو که کله د هغه ته فایده رسېدل بند شو ستا په اړه به د هغه د خولې نه غیبتونه شروع شي. السلام علیکم. ارک سوپر میلک چې تر ټولو مشهور خواړه یې بریاني ده. د بریاني ترڅنګ سور کړی لیګ پیس، د تازه سموسو او خوشبویه مسالو څخه جوړ سموسه چاټ، اصلي افغاني وطني برګر، د تازه شیدو ګرم شیرچای او ورسره ګرمې او ډکې سموسې، مساله‌دار پاپړ او طلایي او مزیداره چپس. دا یوازې خواړه نه دي، دا د صحت او خوند یوه خوندوره قصه ده. دلته یوازې خوندور خواړه نه بلکې پاکوالی، سکون او ښه ماحول هم ستاسو انتظار باسي. پاک ځای، منظم خدمت او دوستانه فضا زموږ ځانګړنه ده. د قدرمنو کورنیو لپاره ځانګړی ځای هم لرو. پته: کابل سید جمال الدین افغان ښارګوټی، کوچنی څلورلارې، ارک سوپر میلک.